یو ځای ته لاړم بیانونه مو وکړه بیا د مړۍ دپاره بندوبست خیمې وې کېږدۍ وې ځای نه و کنډوالې وې په دا کنډوالو کې موږ ته د مړۍ ځای جوړ کړی و او داسې ځای و ما دا وراره الحمدلله خلیفه صاحب نه بیا پوښتنه وکړه الحمدلله دا خدای دې ښه کامیاب کړي الله دې ښه صحت ورکړي دا خدمتونه دې موږ ډېر کړي دي چې ننوتو کنډوالې ته په دا څنګ پورې بله کنډواله د ګندګۍ نه ډکه وه ځکه خلک چې جوابیچي ته ځي موږ تاسې خلک پاسې هم تشناپونه نه لري دا موږ د وطن خلک چې لاړ شي نو روژه به نیسي خوراک به نه کوي ځکه د خوراک په باندې پیږي خو بیا د کړن په ځای نه پیږي شپېته کاله اتیا کاله سل کاله کورونه شته خو تشناب یې نشته شته د اطرافو خلکو شته زموږ قوم ته لاړم په ټول قوم کې ځای د هغه نه و د جوابیچي ځای نه و ډاکټرې ته به ځې ما دې څومره وخت هم کېږي وایي اویا اتیا کاله ما ویل اویا اتیا کاله نه چې دنیا پیدا ده په دغه ځای تاسې پراته یې کور جوړوی شي تشناب نه شي جوړوی ولې په دغه نه پوهېږې چې مېلمه به راځي ضرورت به وي ته خو درک به درته معلوم وي چې دغه لوری خلاص ده پکتیکا ته چې لاړم په دا سلیمان خیلو په دا خروټیو په دا دوتانیو په دا ټولو کې مې دغه جنګونه کړي ځای به نه پیدا کېده نو په کوچیانو کې خو به بیخي نه پیدا کېږي خو کنډوالو ته ځي دا زموږ کنډواله یې پاکه کړې وه د مړۍ ځای خو دا دویمه کنډواله د ګندګۍ نه ډکه وه خدای پاک دې موږ نه دا خدمت واخیست الحمدلله الله ته راضي یو موږ یې باید وکړو نو نن دغه ملت ته د زموږ پیغام چې څوک اوري ټولو ته دا ویایو که عالم او طالب ده که عوام دي نن د یو غټ مشکل سره موږ مخامخ یو چې 40 کاله د موږ وطن بې علمه شوی ده د پلار حق نه پېژني د مور حق نه پېژني د الله او د رسول حق نه پېژني دین نه پېژني دین داسې کې وایي چې دغه ملایانو ده یا د مجاهدینو ده نه دین د امیر المؤمنین ده نه د وزیر ده نه د پیر ده نه د ملا ده دین د الله تعالی ده الله تعالی باندې دین دومره ګران ده 1,40,000 پیغمبران را لېږلي په دغو پیغمبرانو جهاد هم فرض کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک په شهید شوی سر مبارک په زخمی شوی مخ مبارک په زخمی شوی پښې مبارکې په زخمی شوي وطن په پرېښه هجرت شوی دا یې د چیش دپاره تر رسول الله محترم په ټول مخلوق کې شته خو دین تر رسول الله محترم ده رسول الله د دین خادم و پیر او ملا د دین خادمان دي چې هر څومره لوی بزرګي بزرګ شوی په چیشي ده په دین ده که په روپیو بزرګي خو په دین کې ده نو پیر دم د دین خدمت کوي ملا دم د دین خدمت کوي اجي او ټیکدار دم د دین خدمت کوي چې خدای عزتمن کړي په دین عزتمن کېږي سړی که عزت غواړي د څو شپو عزت ښه ده که د ټول عمر جنت کې بیا ټول عمر زندگی ده هغه عزت په دغه دین ده خو دا دین په دغه چلیږي نن اکثرو ځای کې شکایتونه ماته چې د متممین د مفاضلین الحمدلله بیخي ډېر د شکر ده ټول په درسو متممې لګیا دي خو شکایت دا وي چې عوام اوس موږ سره چندې نه کوي مدرسې اکثره د اطرافو مدرسې وتړل شوې ملایان د مجبوریت نه حکومت ته ورځي ځکه مدرسو سره څوک کومک نه کوي د دې تنخوا نه پیدا کېږي قسم ده یعنې د ژړا ځای په دغه لحاظ کله ماته راشي ما د څو کلو شاګردان چې په میرانشاه کې راسره اوسېدلي وو زه راغلم وطن ته دغه ملایان چې دای ما ته ډېر وختني فارغه شوي دي الحمدلله تر زرو نه ډېر کسان ما سره فارغه شوي ما ته په زړه کې ډېره ګیله درېده چې زه راغلم وطن ته نه مې هغه زوړ شاګرد راځي پوښتنې ته نه مې مرید راځي زوړ پوښتنې ته نه یو بل څوک خلیفه راځي پوښتنې ته نو یو ځای ته تللی وم څو زاړه شاګردان مې ولیدل مولایان دي الحمدلله وړه دوره درس کې ښه قابله دي دغه مې ولیده بیا مې د یو بل ملا ملګري پوښتنه پر وکړه نه وه هلته بیا دغه ملایان دوه راغله هغه بیا نه وه نو ما د بېوفایي لحاظ وکړ چې دا خو نه بېوفا ده چې اوس هلته هم نه راغی جلسې ته دلته هم نه راغی نو ما ویل دا څنګه بېوفا ده ما عقلي نه ده دا الفاظ چې دی هغه ته رسولي یو غریب بل وارې راغی دلته یعنې د ډېرو کلو ملا ده په دغه ځای کې ستړي ماشم سره وکړه په اکوز دارالحدیث کې و غالبا چې ستړي ماشم سره وکړه ما خو وپېژندو ده مو پېژندنه خو ذاتي مې دا ستړي ماش کې ورته وخندل ما ګمان کوم نورو ملایانو سره واخیستې دغه چې خو ته نه راتلې غټه یې اوس ویایې ده ذاتي وژړل وایي قسم ده دا اوس کرایه مې په کور راخیستې ده
بل چا دغسې راته ویل اوس زه ګیله نه کوم، اوس صرف دا ډاډه راځي چې دا زموږ او ملت ولې دومره غافله ده چې دا د خپلو جوماتو امامانو سره د خپلو مدرسو د استادانو سره دا کومک نه کوي. دا حال راته ویلي وایي موږ 2 نفره د اکا زمنو مدرسه جوړه کړې په خپل قوم کې، تنخوا هم نشته، بې تنخوا لګیا یو. ولې که تنخوا غواړو او خلک کومک نه کوي مدرسه بندېږي. دومره روپۍ را پیدا کړو په چنده چې یوه کوټه پیدا جوړه کړو د طالبانو دپاره، یا یې طالبانو ته یو کتغ وکړو. موږ تنخوا وایي نشته، بې تنخوا. دومره مسکین ده چې د پکتیکا نه ما ته دلته چې راځي روپۍ په پور اخلي. او مسلمانانو دغه دین خدای نه خسته بیرته زموږ د لاس نه وځي. دا ملایان چې را مجبوره شي د مجبوریت نه راته لاړ شي حکومت ته، کلي پاتې شوه بې امامته شوه، هغه نوي نسل دپاره به خدمت علم څوک کوي؟ لمونځ بېجمع شوه، یو لمونځ په 20 بدلېږي، د دا ټول ثواب نه د موږ عوام وروڼه محروم شوه که نه شوه؟ بیرته به کفار تحریک شروع کوي، انجیو سلسله به شروع کېږي. دا موسسې نه دي، دا به بیا خپل دعوتونه چلی، دا د خدای د رضا دپاره به کار نه کوي. خدای نه خسته بیرته به بیا کفارو ته د راتګ لار برابرېږي. دا چې ورکېږي د علم په رڼا ورکېږي. نو قومونه باید علم ته متوجه شي، مدرسو ته متوجه شي، دا دین آباد کړي. موږ ته مسله دا د حدیث راځي وایي ملا ته تنخوا مه مقرروه، او دا تنخوا کې یو نوعه اهانت ته مزدور ورته ویل کېږي. نه وایي علماو سره دومره کومک دغسې کوئ چې دی همیش موړ وي چې د دین خدمت ته فارغ وي. ولې وایي د دغه علماو په تاسې ډېر حق ده. دا شمایل شریف چې شروع کېږي د بسم الله په فضایلو کې به بیا انشاءالله زه درته ویایم. وایي د دغو په تاسې ډېر حق ده چې تا کنکای زوی ورشي ملا ته، نو دی چې سبق شروع کوي اول څه ورته وایي؟ ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. چې دغه وویلې بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالی ملایکې ته وایي دغه هلک ته، د دغه هلک استاد ته، دغه هلک مور و پلار ته، ټولو ته مغفرت وبخښه. حتی داسې پېښه یو روایت کې راځي، یو سړی ډېر ګناهګار و، مړ شو، د قبر په عذابو ګرفتار شو. دی چې مړ کېدو ښځه یې حامله وه، د ده د مرګ نه بعد زوی پیدا شو. ده ته د قبر عذابونه و کله هلک چې د 6 کلو به شوی، د 5 به شوی، د اوخو چې جومات ته یې لېږلی، هلته ملا سبق ورته شروع کوو، نو بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی هغه د قبر ملایکې چې په عذابو مقرر دي یغو ته ویل نور عذاب مه ورکوئ. ما ته د دې نه حیا راځي چې د معصوم بچی چې ګناه یې تر څه نه ده کړې، د ما د رحمان او رحیم نوم یادوي او زه د مور پلار ته عذاب ورکوم. هلته هغه قبر کې هغه مړی د ملایکو نه پوښتنه کوي چې ما خو هېڅ نیک عمل نه و کړی، د عذاب څنګه رانه پورته شو؟ ملایکه ورته هغه زوی د تا چې امید کې و، ته چې مړ کېدې دا د حمل په وخت کې و، هغه نن دغه ځای ته رسېدلی ده چې ملا ته یې ورولېږو، مور یې جومات ته چې سبق ووایه، هغه اول دا بسم الله شریفه ورته تېره کړه، الله موږ ته وویله چې ما د رحمان الرحیم نوم یې واخیسته، پورته کړي تر عذاب. دغه په دین چې آباد وي، په کلي کې علم وي، سلسله وي، مور و پلار ته د مرګ نه بعد هم ګټه ده، په ژوند کې هم ګټه ده، په قیامت کې هم ګټه ده، په جنت کې هم ګټه ده. دغه خیر ولې د ځانه در ولې موږ دغه ته نه یو محتاج، مدرسه دې نه یو محتاج، خو زه محتاج یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر صاحب دې عمرې ته ورته ای ورور چې ما د دعا نه ير نه کې، د رسول الله څومره شان ده، خو الله ته خو محتاج ده. بل مسلمان ته وایي چې دعا راته وکړه. دغه طالبان، دا ملایان چې ډوډۍ خوري، دغه چې په یو ځای کې په یو کوټه کې وخت تېروي، دا چې یو کتاب ته سبق دی چې متوجه دغه چې دا خو د خلکو په کومک دا مدرسه چلېږي. هر مازدیګر د زراو او قلهوالانو وروسته موږ دغه خلکو ته کومک کوو، دعا کوو که نه کوو. په دنیا کې هم ګټه ده، په آخرت کې الله وی وانفقوا فی سبیل الله، لګوئ مالونه خپل په لار د الله تعالی کې، ولا تلقوا بایدیکم، مه غورځوئ ځانونه خپل الی تهلکة، هلاکت ته. او دا څومره لوی هلاکت ده چې په علماو بدګمانه یې په علماو پسې غږېږي. واحسنوا، د الله د مخلوق سره احسان کوئ، ان الله يحب المحسنین، خدای پاک خوښوي احسان کوونکي، چې ته صدقې ورکوې خدای پاک محبت در سره کوي.
آه